پاکستان نه کومه بده خاطره لري څنګه؟ پاکستان نه مړه بده خاطرې دوه خاطرې نشته خو بده خاطرې هم ډېرې تېرې شوي ځکه چې بس پردی ملک شي که نه وطن شي. ماسکه قرود تازه قرود تازه قرود تازه قرود د غوښې اختر دی قربانۍ اختر دی نو په دومه ورځ د اختر روان شوم ملګرو سره رالو کابل ته بیا رالو پغمان ته پغمان ډېر ښه ماحول دی ډېر ښه موسم یې دی ښه یخ ټنډه هوا ده. جانانه غم دی مسلمان دی ما د ملا اذان نه مخکې جګوي نه بله ما از خوشحال خان آمدیم و همچنان ما از کابل هستیم و از ولسوالی از این فرمان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. هیله ده ښه به یاستئ، صحت به مو ښه وي، د ژوند چارې به در باندې په خیر سره تېرېږي. نن د افغانستان مرکز کابل ته راغلي یاستو. کابل کې بیا د پغمان درې ته روان یو. دلته به له وطنوالو سره زړهخواله کوو، کیسې به کوو او د پغمان د درې ښایستونه به په تاسو باندې ګورو. د پغمان مشهور ګلاس به تاسو وګورئ چې همدغه موسم د سیزن ده. نو له موږ سره اوسئ، له همدغه لارې نه مستقیم تېرېږو او ځو ډایرکټ د پغمان درې ته ورداخلېږو. سلام شینوار صاحب، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. تخلص دم شینواری ده که نه ما شینواری ده؟ بس شینواری په نامه بس دغه یو. که لیدونکو ته زموږ ځان معرفي کړي. نوم مې خالد دی او د کوټ ولایت ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د ننګرهار د کوټ یاستئ. څومره وخت کېږي چې دلته مو دغه کاروبار جوړ کړی، دغه ځای مو برابر کړی؟ زموږ خپله داسې کېږي چې 2 کاله دلته کېږي. 2 کاله کېږي. ژوند او کار نه دې راځي؟ شکر دی بس الحمدلله بس ښه کار دی روان. نن خو د اختر 4مه ورځ ده. دا ورځ په اختر کې راځي که نه راځي؟ یاره بس اختر خو خلک به 3 ورځې پوره وي خو بس افغانستان کې بس 4 ورځې چې 9 ورځې پورې مات. الحمدلله بیروبار زښته ډېر د خلک زښته ډېر راغلي دي میلو لپاره، میلې لپاره، د چکر لپاره راغلي دي. ډېر زیات رش ته ډېر زیات نفوس راخوسته ده. ستاسو کار به مو ورسره ښي؟ شکر دی بس الحمدلله په دغه اختر کې موږ هم سترګې دي که نه بس بازارونه ډېر ښه بس اختر نه وروسته بیا بازارونه کوم؟ شکر دی بس سیزن شروع کېږي بیا ګرمي کېږي که نه بس بیا خلک پغمان دره خو یخه ده او ډېره مشهوره ده هم ده که خلک ډېر چکر کوي. ډېر خلک راځي چکر ته. کومه برخه کې غوښه برابروي تاسو؟ موږ خو کړۍ کې برابرو، سیخ کې برابرو، روش برابرو، پټې دانې برابرو، دغه سامان برابرو. نرخونه څنګه دي؟ د پسه د کړۍ نرخ څنګه ده؟ د چرګانو څنګه دي؟ چرګ موږ 4.5 خرڅوو، غوښه چې ده په 6.5 خرڅوو. نو انشاءالله یو څه انصافداره خو یې بس الله دې وکړي بس انصاف مړه ښه شی دی بس. بالکل، ځکه چې په انصاف اوسېږي نو که شل وګټې 2 وکړي یا 3 وکړي نو ډېرې کېږي که نه؟ 1 کیلو خرڅ کړي او مشتري راشي او مراد را سره کوي 500 ولا پرېږدي خو هغه خبره چې یو دانه لاړو خو بس اخوا سم لاړو که بل درې خبره چې ساره به ګاک وي ساره مړه 500 شلو ورکړي بس همداسې ده. اختر کې خو به ډېر خلک درته تللي راغلي، داسې کومه جالبه خاطره ورنه لري، خوږه خاطره یا ترخه خاطره څوک درته غوسه شوي؟ انشاءالله ترخه خاطره چا نه لرو، ټول بس ماشاءالله خبره چې شي بس
ښه بس د هغې سره دغه کوي. ډېر ښه، نو خدای دې کاروبار کې موفق اوسېږي. نو لیدونکي تا ویني زموږ وطنوالو ته په داخل کې د افغانستان یا په نورو اروپایي امریکایي هېوادونو کې دي، خارج کې دي، افغانستان وتلي دي، څه پیغام ورته لري، څه ویل ورته لري تا ویني؟ بس پیغام یې دا دی چې بس خپل وطن ته باید دا سړی چې دغه وکړي که نه، وطن خو داسې چې وامه ونه پکې اوس راغلی ماشاءالله خپل وطن بس ول وطن توجه باید توجه وطن ته باید وکړي، ځکه چې وطن دی. موږ خپل اوس په پاکستان کې کار کوو، چې حالات هم د پاکستان او د اسمو کولی د بس په دې ډول خپل وطن کې کار شروع کوو. الحمدلله بس په خپل وطن ډېر خوشحال یو ماشاءالله. د پاکستان نه کومه بده خاطره ده څنګه؟ پاکستان نه مړه بدې خاطرې دومره خاطرې هم نشته، خو بدې خاطرې هم پکې ډېرې تېرې شوي دي، ځکه چې بس پردی ملک شي که نه وطن شي. ډېره زیاته مننه چې مرکه دی. خیر اوسې، آباد اوسې، ژوندی دی. د ګل وطن لیدونکو څنګ کې مې وطنوال مرکه ورسره کوو چې له کوم ځای نه راغلی ده، د پغمان دغې یخې او ښایسته درې ته. تاسو خو مخکې شاټونو کې دغه بیروبار وکته، زموږ وطنوال دلته د چکر لپاره د سیاحت لپاره راغلي دي. له ده سره زړه خواله کوو، زما خبرې ډېرې دي چې هر وخت زه مایک په لاس واخلم نو خبرې رانه ډېرې کېږي. سلام ستړی مه شې. وعلیکم السلام، ته ستړی مه شې. ډېره زیاته مننه. څنګه یې، صحت دې څنګه ده؟ شکر الحمدلله، تاسو جوړ یاست؟ ډېره زیاته مننه. که لومړی کې لیدونکو ته ځان معرفي. نقیب الله وصال یم، د سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلی یم. نقیب الله وصال له سپین بولدکه راغلی؟ بلې و. وصال صاحب نن خو د اختر څلورمه ورځ ده. بلې و، نن اختر څلورمه ورځ. اختر څلور ورځې که درې؟ یاره زموږ اختر خو اوه ورځې دی. زموږ اختر اوه ورځې دی، افغانانو اختر اوه ورځې دی. خدای دې اختر همدغسې وغځي چې تل عمر په هېواد کې امني او دغسې بیروباري، دغسې د چکر او د میلې ځایونه وي، نو موږ به ولې خفه کېږو. اختر دې دا درې ورځې دې څنګه تېرې کړلې؟ دا درې ورځې خو مې اختر لومړۍ ورځ په خپل کور کې و، ځکه دا خو لوی اختر دی، د غوښو اختر دی، قربانۍ اختر دی. نو په دویمه ورځ د اختر روان شوم، ملګرو سره رالو کابل ته، بیا رالو پغمان ته. پغمان ډېر ښه ماحول دی، ډېر ښه موسم دی، ښه یخ ټنډه هوا ده. دلته ډېر ښه خوند کوي د ملګرو سره چې څوک راشي. ما د ټولو وطندارانو څخه هیله ده چې دلته راشي، دا ډېر ښه ځایونه دي او د دې ځای خلک ډېر ښه ارام خلک دي، ډېر ښه مېلمانوازه دي. ډېره زیاته مننه. موږ هم په همدې خاطر باندې راغلي یو چې دلته د وطنوالو حال احوال وخورو، تاسو تا غوندې تکړه ځوانانو سره مرکې وکړو. زده کړې دې کړي که نه، تعلیم دې کړی که نه؟ بلې و، تعلیم مو کړی دی. څومره پورې دې کړی؟ 13مه ټولګۍ پورې. نو مخته دې ولې نه ده کړی؟ نو بیا خو داسې و چې موږ کاروبار ته ولوېدو، کاروبار لیول سلو، مشر زه یم د پلار په دې سره. دا مشران هر کله چې ډېر فشار لاندې د کور مسؤلیتونه ورباندې ډېر و، بلې و، نو بس مشر چې خامخا د کور مسؤلیت ور ډېر د پلار لاندې مشر یې. بلې و، همداسې ده. زموږ لیدونکو ته به څه ډالۍ لرې؟ کوم شعر به ورته وایې، کومه ټپه به ورته وایې، کومه خوږه خاطره به ورته وایې، څه به ورته وایې؟ ځکه لیدونکي ستا په تمه یې دومره خلک چې تا ویني او ته به ترمن یو څه اختراع ډالۍ کوي. نږدې نه دي که نه اختراع به دې ورکړی او ځان به دې خلاص کړی وي، څه به ورته لرې؟ یاره ملګرو ته خو دا مې خواهش دی چې راسي ټوله دلته میلې وکړي، ساتیرۍ وکړي. ځینې داسې ملګري دلته بیا په میلو کې جنجال وکړي یا دغه وکړي، نو ټول ملګرو څخه دا خواهش دی چې دلته راشي، ارامه میله وکړي، ساعت تېر کړي. دا په کال کې موږ یو ورځ دلته راځو، داسې ځایو ته، لرې ځایو ته، دا ډېر ښه ځایونه دي، دلته راشي ملګرو سره همدا غوښتنه. یعنې د میلې یا د چکر پر مهال باید له جنجال نه ځان وساتي؟ د جنجالو څخه ډېر ځان وساتي او د ټولو میله وال سره دا هیله او خواهش دی چې مورشان په سمه راشي، ځکه اوس موږ په وطن کې خو امن دی، شکر دی الحمدلله. نو اوس بیا ټکرونه ډېر دي، دا نوي ځوانان دي، سمې زده نه دي، که یې زده هم دي بیا داسې چمونه په کوي چې د کورنۍ د لامل خوشحالۍ صبر نه شي، هلته بیا خفګان وګرځي. نو دې ټول څخه هیله کوو چې سم موټر ورسي، په تیز رفتار ولاړ نه شي، خپله میله په خوشحالۍ سره بدله کړي. بیننده‌های گل وطن، پیشم یک هموطن استاد است. ای هموطن من، او آهنگ خوشنویدی هموطن هستیم. خوشایندی است که هموطنان ما بسیار زیاد به در خوشایند پغمان میآیند، سلام
ماندن باشی، خسته نباشی. خوب هستی؟ علیکم السلام، سلام به شما و بینندگان گلوطن چینل و عید به شما تبریک میگم و به تمام بینندگان چینل گلوطن. امید که یک عید خوش خوب داشته باشید. سلامت باشی، موفق باشی. عید 3 روز می باشه بله. یا نیست؟ زیاد است. عید قربان بعضی مردم میگن که عید قربان 4 روز است و عید رمضان که است 3 روز است. امروز 4م روزی است. امروز 4م روز. و مو خاطر ما هم 4 روز رخصتی داریم رسمی. بله ما 4 روز رخصتی رسمی داریم. خب بعضی مردم تا به شنبه دیگه رخصتی میکنن. همون تو هستم. شما از کجا آمدین به درای پغمان؟ بله ما از خوشحال خان آمدیم و همچنان ما از کابل هستیم و از ولسوالی از این پغمان هستیم. روزه عید چگونه سپری کردید؟ همین 3 روزی که تیر شد بسیار خوش سر ما گذشت و بسیار چکر زدیم. روز اول این معلوم است که همه ما قربانی داریم، نمیتونیم که چکر جای بریم دم گوشت و تقسیم کردن همه چیز ما مصروف می‌بینیم و بعد از روز دومی دیگه ما چکر شروع کردیم هر طرف. دگام پلان داری پیش بری یا نه فقط تا پغمان بود؟ نه خیر پلان داریم پیش میریم. بعد از این ان شاء الله میریم به طرف قرغن. 3 روزی بسیار خوب سپری شد. در همه افغانستان هیچ کدام یک رویداد رخ نداد که هموطن ما آزرده شده باشه یا برش کدام صدمه رسیده باشه. فضل خداوند است، رحم خداوند است که امن است. تشکر، بخیر باشید. نباشید. مصروف چه کدام کار است؟ چی کار است؟ خودم متعلم هستم صنف دوم هستم و همچنان کامپیوتر میخوانم. کامپیوتر میخواین؟ به کدام آموزشگاه شخصی است؟ بله نه خیر شخصی نیست، در آموزشگاه جاوید ابراهیمی است که بخش CIT و DIT را میخوانم. بسیار خوبش. کامپیوتر زیاد دوست داری؟ بسیار زیاد و ان شاء الله اگر خدا خواست خدا باشد ان شاء الله در آینده هم تصمیمم است که یک ماستر کامپیوتر ساینس شوم. ان شاء الله. در مکتبت کدام مضمون زیاد دوست داری؟ کما کار بیشتر شو که از فرم کامرا نبریم. ما واقعا در مکتب هم مضمونا را خوش دارم، هم مضمونا بر من دلچسب است و زیاتر که دوست دارم انگلیسی و ریاضی است. انگلیسی و ریاضی است. امروز انگلیسی مصاحبه کردنی تانی؟ ان شاء الله. زیاد یا کم؟ ان شاء الله میتونیم. Hi. How are you? How's your health? Yeah, I'm good. Thank you so much. I am Fazal Malik Tareen, presenter of Gulwatan YouTube channel. Oh, that's so brilliant. Could you tell me something about yourself? Where are you from? I'm from Nangarhar province. Oh, that's so brilliant. I'm so glad to meet you. Nice to meet you. زیاد شاید ندارم نگیش پیش نمیریم همین قدر بس است. بینندای ما تو را تماشا میکنن میبینن یک چیزی برشان بدون انگلیسی آلت داری، یک چیزی برشان میگی کدام مقاله باشه کدام شعر باشه چیزی را به میبیننده ما هدیه میکنی؟ کدام شعر خاص ندارم و یک گفتنی دارم به هموطنانم که با هم یک جا باشن و از قوم پرستی دور باشن و ما یک افغان هستیم، ما نباید هموطن کل ما هموطن هستیم، باید یک دست باشیم و پیشتازی نگردیم که ما پشتون هستیم تو تاجیک هستی و هزارت، باید کل ما دست به دست هم بدیم و افغانستان جور کنیم. شما تاجیک هستین یا هزار هستین؟ نه خیر ما تاجیک هستم. درنو لیدونکو تاجک او څنګه ولاړ پښتون پیغام دا ده چې له قوم پرستۍ نه ډډه وکړئ. له کلونو راهیسې موږ په قوم پرستۍ کې هېڅ نوه فایده نه ده لیدلې، مفاد هم نه ده لیدلی. موږ ټول همدغسې اوسو او یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړو او کار وکړو دغه هېواد ته دغه وطن ته، نو انشاءالله چې ښه راتلونکی به ولرو، د بل چا ته به اړمن کېږو نو احتیاط کېږو. بسیار زیاد تشکر که ما مصاحبه شما تشکر از شما که با ما وقت دادین که با شما مصاحبه کنیم و تشکر از کامرامن عزیز ما و بینندگان گلوطن. موفق باشی، سلامت باشی، روز خوش. هیوادوال سره له بل وطنوال سره خبرې کوو چې دا له کوم ځای نه د پغمان دغه ښایسته درې ته راغلی دی او ځان ته راغلی که نور ملګري ورسره دي. سلام، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. اول تاسو ته او تاسو د چینل لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه. په دې کې چې ښه اخترې پیل کړې. لقمان دی. لقمان له خوست نه راغلی. د خوست له کومې ولسوالۍ؟ خو خوست کې د مرکز نه. له مرکز نه راغلی. او څه کار روزګار محصل متعلم یې؟ یا فلحال خو زه متعلم یم. د څویم سن متعلم؟ لسم ټولګي. لسم ټولګي کې. مکتب کې تکړه یې که نه لټۍ ته دې ملا تړلې؟ فلحال ښه یو ګزاره کوو. نه بیکاره یې او نه تکړه یې، همداسې میانره منظم ډول روان یو. مکتب کې دې کوم مضمون ډېر خوښېږي؟
یاره که درته ووایم په مکتب کې مې پښتو مضمون در خوښېده چې اسانه دی پښتو د ډېرو خلکو خوښېږي ملګري دې راته وویلې وای چې دی وایي ریاضي مې ډېره زیاته خوښېږي یاره ریاضي مې نه خوښېږي د ریاضي خوښونکي بیخي کم دي دا ولې نه خوښي خلک داسې ده چې ځینې خوښوي او ځینې نه خوښوي اکثره یو سخت مضمون هم دی سخت هم نه دی چې کار ته ملا وتړل کېږي ناممکن هم نه دی امکان لري چې لږ هڅه وکړي او چې هڅه وکړي کېږي خو زموږ هغه داسې دی چې لږ حوصله نه لري خلک په شعري ځکه په پښتو کې خو قصیدې شته ده غزل پکې شته ده مخمس پکې شته ده ټپې پکې شته ده ټپیزه پکې شته ده ټول د پښتو ادبیاتو پورې تړلې موضوع ده او بله اساسي موضوع دا ده چې د لسم سم پښتو کې بیا دا ټول ادبیات ځای په ځای شوي چې لږ سمه وویل شي تا به څه زده کړي چې زموږ لیدونکو ته زه به یو هغه درته ووایم چې جانانه غم دی مسلمان دی ما د ملا اذان نه مخکې جګوي نه د جانان غمونو کې مسلمانان او کافران شته والله څه ووایم ښه به وي زموږ لیدونکو ته کوم پیغام لري کومه ډالۍ لري مهرباني لیدونکو ته مې دا پیغام ده چې دوی د فضا کې ښه چکر ووهي امن او امان دی او دوی د بل خصوص یو بل پیغام لرم دوی د اوس وخت کې ترقي پېښې ډېرې زیاتې شوي دي دوی د احتیاط نه کار واخلي پروا نه کوي لاس یو 15 منټه دوی شاته ورسېږي ډېر په احتیاط دې لاړ شي د ګل وطن لیدونکو کاکا د دغه پغمان د درې د سړک په غاړه باندې قرت خرڅي دلته نو هر سړی د خپل وس مطابق خپل ځان ته وړوکی کاروبار جوړ کړی دی له ده سره زړه خواله کوم مرکه کوو چې موږ ته څه لري سلام کاکا خسته نباشید سلام بدرجان خان خوب هستین صحتان خوب است جان منظور زنده باشین از خداوند زنده و سلامت باشی عید گذشته بگیم دیگه مبارک باشه برای شما تبریک برای همکارای تبریک برای کل هموطنان تبریک باشه خدا به خیر به خوبی تیر کرد از این بعد شما بخیر تیر شد سربلند و موفق باشید که قسمی سودا میکنی دارپگی از 20 روپگی از 50 روپگی است 50 روپا هر چقدر کس بخره کیلو نیم کیلو یک ترازوگاه کم ورش داری بریم ترازوگاه طول بکنی بله ترازو خورده چند هستن خورده 50 روپا چقدر وقت میشه که اینجا قرد فروشی داری یک 5 سال میشه 5 سال بسیار خاطره جالب و بسیار خاطره شیرین و تلخ ما جای داشته باشی الحمدلله خاطره خوب دارم بدنام خاطره خوب داری چقدر خوب خوب است ان شاء الله الحمدلله شکر از صبح به این صبح ساعت چند آمده بودی 10 بجه از 10 بجه تا به حالی کدام ذره سودا کردی یا نه خدا را شکر یک 400 روپیه سودا کردم 400 سودا کردی از صبح تا دیگر یا 200 یا 200 بالا نمیشه 200 200 نمیشه شکر از 200 الحمدلله بسیار جای افتخار 200 پیدا میشه است از احتیاج مردم خوب بیغم است هیچ بکا ضرورت ندارم الحمدلله نمیره زحمت میکشم اما اولادم هم خودم هم از برکت اجی الحمدلله قربانی هم کردم من می تو شیر واره نوش جان 11.5 روپیه الحمدلله برای خود قربانی کردم از پیسه قروض نوش جان هیچ کدام کار دیگه هم ندارم فقط این قروض سودا میکنم الحمدلله 11.5 روپیه برای خود قربانی کردم موفق و سربلند باشید شما زنده باشید بخیر باشین بیننده های ما شما رو تماشا میکنن کدام چیزی پیامی دارید تنی دارید هر جا باشین خوشحال باشین آرام باشین شما باشین که ما هستیم اگر شما نباشین ما هیچ چیز هم نیستیم شما زنده باشین که از ما پیام گرفتین پرسان کردین انترنت گرفتین شما زنده باشین همیشه ما در خدمت هستیم بین سایه پغمان ما در خدمت هستیم زنده و سلامت باشید بیننده های عزیز اگر در درای پغمان می آمدین دیگه کاکا اینجا قروض سودا میکنه قروض فری کاکا چی کاکا آقا شیرین کاکا آقا شیرین قروض سودا میکنه بیاین از این قروض ترشش یک 20 روپیه را بخرید زیاد نخرید حداقل امو یک لذت خاصی داره یک ذائقه خاص داره بیشتر مکم قروضش خوردم زنده و سلامت باشید د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا پغمان کې زموږ نننۍ خپرونه تر بیا چې زه فضل مالک ترې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم تر هغې مو په پاک او لایزاله رب سپارم د یو ښایسته او خپلواکه افغانستان په هیله